عجزه خاطره پرې دی وایي تو بګر زیدا سي ښکلې زه به مړ یم چې مې اوس وې لږ لیدلې ده به مړ یم جنازه چې مې د کوره ګور ته واخلي ته به نه یې راوتلې ده به مړ یم خړې خاورې چې په ما باندې انبار شي هر سړی به درومې غلې زه به مړ یم زه به هېر شمه قرار مرګې ورک شه سره خاندې به ټول کلی زه به مړ یم چې په قبر مې تېرېږي خدای لپاره لږ شه ماته خپنې ولې زه به مړ یم د کاکل په خطه بند مخ کتاب کا ما خاطر په خدای سپارلې زه به مړ یم ډېر ښکلي شعرونه دې ویني ډېره مننه ډېر ښکلي عجزه هاشمي صاحب نه دی سید امیر قاسم هاشمي صاحب هغه شعرونه دي هغه وایي چې ما کا اغوستې دي ریمنې او مخلې جامې خو دومره ده چې دا جامې دي زما خپلې جامې ما کا اغوستې دي ریمنې او مخلې جامې خو دومره ده چې دا جامې دي زما خپلې جامې ستاسو محفل زمونږ د ناستې جوګه نه دی اشنا بدی بخکاری زمونږ ځای په ځای شتېدلې جامې خلک پوهیږي تېروي ژوند د موسم په مزاج مونږه خواران خو هر وخت نشو بدلولی جامې هغوی به څنګه داغ پرېږدي په خپلو پاکو جامو چا چې مدام په خپلو اوښکو وي وینځلې جامې هغوی به څنګه داغ پرېږدي په خپلو پاکو جامو چا چې مدام په خپلو اوښکو وي وینځلې جامې چرته چې څوک هم د کفن ټوکې په قرض اخلي هاشمي هلته به څوک څه واغوندي ښکلې جامې ډېر خیال د قاسم په نوم باندې چې ماشوم ما په ریډیو باندې شعرونه اورېدلي وو چې دا شاعر به یې که بل به یې ما نه به شعرونه هم لږ ډېر ګډوډ کېږي او هغه و چې ځواني چې یې تېرېږي او ختمېږي نو بیا جاړي ځواني چې تېرېږي او ختمېږي نو بیا جاړي د خپلو عملونو نه یېرېږي ډېر او د پېغلو د خندا خو دا یو څو ورځې وي ګرانه په ټول عمر پردي کور ته ودېږي نو بیا جاړي او د خان زویه بیا دې کوڅې ته لوبو له را نه شي بچې مې ستا څپلو پسې کړېږي او بیا جاړي ډېر ښه دی دا ما ډېر پخوا اورېدلي د قاسم په نوم باندې قاسم شاعر و او فطرت بونیري ویلي دا شعرونه بس هغه وخت ریډیو و که نه موږ به هم ریډیو ډېر زیات اورېدو ډېر خوند دی په دې ژمي کې ورته د کوټې په باندې شاعري شاهد صاحب به وي د دې سړي د ولایت پته د دې نه لګي نه زما د ډېرې بېوسۍ پته د دې نه لګي هغه ته وایم قربان چې په چا زړه نڅېږي او موږ له پکار دي چې په خپله په ځان زړه اوسېږو هغه څوک نه کوو مشران چې په چا زړه نڅېږي دا خدای زده چې چا شعر دی خو ما ته د محمود صاحب دی اثر محمود اثر دی زما خیال دی محمود اثر شعر دی هغه وایي د دلاسې چې مې څوک ونه مونده د دلاسې چې مې څوک ونه موندو لاس مې په خپل سر راښکه یاران بې ننګه شو د کوره بهر نه راوځي ځان ته په خپله تنبو وخم بخار روزمه ډېر ښه دی یاره یاران بې ننګه شو د کوره بهر نه راوځي ځان ته په خپله تنبو وخم بخار روزمه دا خدای خبر چې چا شعر دی هغه وایي چې هډو یارانو مې تپوس ونه که هډو یارانو مې تپوس ونه کو زما خو ورځې وشوې نه ښکارمه ډېر ښکلی ډېر ښه شعر دی او دا شعر څومره ښه دی چې مسافري پرېږده د عابد صاحب شعر دی مسافري پرېږده چې به مې زړه نړوي مسافري پرېږده چې به مې زړه نړوي ستا نه رخصت خو راته هم لویه لانجه پرته ده او زموږ یو ملګری زلمی شاعر دی محمد جمال هغه وایي چې خیر دی که نه شپه وکړه قربان څه پته نه لګي پاتې شه وریځ ده د باران څه پته نه لګي او کله راسره لاس په ګرېوان یې کله خوله په خوله یاره ستا د دین او د ایمان څه پته نه لګي ډېر ښه دی او غندل بابا وایي ما په چم کې دې کړه ټوله ورځ تېره ته پیرې یې که انسان یې کله یې او کله نه او کله راشي کمپیوټر ته کله لاړ شي د مزغو نه د غندل د خولې بیان یې کله یې او کله نه ډېر ښه دی یاره دا صابر صاحب هم داسې وایي چې ستا د مینې په نوم اوس هم ګناهګار دی
هغه ستا لیونی هغسې فدار دی ستا د مینې د جنت مې وواسي کمپیوټر که انټرنیټ که وي سی آر دی ما ته پته د زما نه قربانېږي زه یې پېژنم صابر دی زما یار دی ډېر ښه او چې په غوږونو کې مې ګرځي تل تر تل الله خو مورجانې بیا راته شروع که په سنګل الله خو او د ترقۍ دور دی هر څه په موبایل کې شته دی داسې څوک شته چې را پیدا کړي په ګوګل الله خو ډېر ښه دی دا زما شعرونه ډېر ښه دی بس ډېر ښه شعرونه دي وي خو شاداب وایي چې قصه قصه ګیله ګیله ختمه شي زمونږ د منځ فاصله ختمه شي بې د یوې بوسې دې سره کړي ما نه دوه واخله چې کاته ختمه شي واو ګل کاکا د چا انتخاب شعرونه وی چې مینه کې تمه که سره ښه نه ده په شړق دې ولګي یوه ښه نه ده او که د قصې ما نه پوښتنه کوې قصه خو دا ده چې قصه ښه نه ده نور د باڼه په رنجو مه توروه د لیونو سره وسله ښه نه ده او جانان مې ناست دی د رقیب سره جوخ دی د ایشتلو خو موقع ښه نه ده ګل کاکا جانان مې ناست دی د رقیب سره جوخ دی د ایشتلو خو موقع ښه نه ده دا د ډاکټر اسرار صاحب شعرونه دي او مینه که ویره که اسره ښه نه ده دواړه دي سر وخوري یوه ښه نه ده رقیب مې ناست دی جانان مې ناست دی د رقیب سره جخت لایق ته مرګ دی خو موقع ښه نه ده او اصرار مه کوه کږې خبرې څوک په دې مړ کې زمانه ښه نه ده عجزه د سهار صاحب هغه شعرونه ته ماته بېګا سهار صاحب وایي چې د لوی وړو ننداره دې کړمه چې دې راوکتل نشه دې کړمه مخې له راغلې خو په مخه لاړې د خوشحالۍ وخت و خفه دې کړمه ډېر ښه دی مخې له راغلې خو په مخه لاړې د خوشحالۍ وخت و خفه دې کړمه زما نامه دې بیا بیا نه وه خوښه ردیف دې نه کړم قافیه دې کړمه او زه خو سهار وم شپه دې وګڼلم یاره دوکه شوې که دوکه دې کړمه ډېر ښه دی سهار صاحب ډېر ښه شعر لیکي ډېر دا چې ناز کوي ادا کړي ستا خبرې د انګړ په سر ګډا کړي ستا خبرې په دنیا کې هم هغه ګڼم خواخوږي څوک چې ماته په بیا بیا کړي ستا خبرې او ستا خبرې مې له تا نه مرور کړي بیا مې تا سره په خوله کړي ستا خبرې دا هم د سهار صاحب شعرونه دي او سهار کتوزی صاحب زما استاد و دی او وي به انشاءالله ما سره ډېرې مرستې کړي د رهنمایۍ په شکل باندې او د هغه نور څه شعرونه دي چې کله چې تا هم د بڼو په غشو ښکار کړی دی ټولو نه مخکې د ما په زړه ګزار کړی دی چې اول مې ستا قد ولیده بیا مې ستا ښایست لیده ما وی که بوټي د چنار چېرته انار کړی دی چې په یو کم سلو پسې دې وکړله سلمه واده سحر په داسې وخت کې هم ستا انتظار کړی چې ستا یادونو ګلالو غیږ کې اغشتی یم په بیابان مې هم ګمان د مرغزار کړی دی او ته چې ځان داسې په زیړ مازدیګر جوړ کړې پرېوتلو ته به خامخا انور جوړ کړې ته چې ځان داسې په زیړ مازدیګر جوړ کړې پرېوتلو ته به خامخا انور جوړ کړې یو د سترګې بل لیمه او نیغ باڼه زما یو قتل له څومره لښکر جوړ کړې دا چې زړه دې سهار یارۍ ته نه دی د وړې وړې خبرې نه غر جوړ کړې ښه دا هغه کتاب چاپ کو کاروان مومند ستړي خان که نه تاسو مرکم ډېره ښکلې وه یار هغه مونږ ته ډېر د زړه نه شعرونه ویلي وه او نو کتاب خو به ستا سره یې که نه اجازه او مختلف ملګرو لی ورکړی دی خو ما هم ترې راوړی ځکه چې ما نه ملګرو غوښته کتاب ملګري غواړي ډېر که نه ډاکخانې په لار ښه دا بیا په ډاکخانه باندې لګې ورته خو دلته اوس پېښور کې څوک نو مونږ ورته ویله پلانکي دکان ته ورشي چې ډاکخانې دغه نه بچ شي که نه اوس یو سړی وي کراچۍ ته یې راولېږه لاهور ته یې راولېږه په انډیا ته یې راولېږه هلته خو دوکانونو کې نه که نه دا ولې زما خیال دی ګران چاپ کړی دی که نه سمیع ګران خپرندوی ټولنې او که نه او کاغذ مې ورلم خلګولي ځکه چې ګران ما ته ویلي و چې یاره ښه کتاب وله چاپ کوم ډېر ښکلي کتاب یې چاپ کړی لکه انصاف یې ورسره ډېر کړی دی په ښه کاغذ کې دی په ښه کاغذ کې دی په ښه ګته کې دی او شاعري خو هسې بس
او نرخ یې ولې څو مقرر کړی دی؟ 400 روپۍ دا خو ما چې نرخ سره بیا ډېر انصاف کړی دی که نه چې په ښه کاغذ کې هم دی او شاعري پکې هم ده نو پکار ده چې زموږ پښتانه خو یې واخلي یو کتاب واخلي یاره پکار ده چې کارون کتاب څوک لي چې څوک شتمني چې پیدازي به یې والي کارون ډېر غریب سړی هم دی ډېر غریب دی او دومره اخلاصمند دی هغه ورځ ولې ما او یاسر تلي وو او پروګرام هم ترې ریکارډ کو خو زه هغې سړي اخلاص ته او هغې سړي مینې ته حیران وم چې دومره ښه شعر لیکي او دومره عجز خویه که نه زمونږ خو کیسې بیا نورې خو هغه ډېر عجز خویه دی او ډېر ښه انسان دی نو پکار ده چې یاره دا وشي ته به کتاب کله چاپ کړې بس یاره دا مین تنها وایي چې کله دلته ما دا تپوس ما د هغه را کړی ما ته یې وی چې کله مې دلته یو تره کوشي که نه نوي کتاب به چاپ کوم نو خپله شاعري خو مې هم ډېره ده د کتاب نه را سره سیوا ده خو هغه نه کېږي او د وصال مازدیګر مې ډېر وړاندې کمپوز کړی دی خو بس رغه لرو که نه نو بس بیا به هغه وکړو د خیره سره یاره پکار نه ده کله تا ډېرې منډې والي دي که نه او چې دې منډو له کتابي شکل ورکړي لکه د تصویر شکل ورکړی شوی دی ویډیوګانې شته دي خو الله دې نه کړي داسې د سوشل میډیا نه پس بل داسې یو څیز درو چې دې باندې خپې کړي بل بلکل اوس هم چې لکه د منځ نه که پیج او رغه لاړ نه د بیا په هغه باندې په میدان باندې به ایست نه خو نه ما دا کار کړی دی چې زه چېرته هم تلی یم نو ما هغه شعرونه راټول کړي دي هغه هر څه ما ته یاد دي که نه نو دغه کتاب مونږ کمپوز کړی هم دی اوس صرف لکه اوس د کاروان مومند نه مونږ بل ورځ خپرونه ریکارډ کړې ده لکه د ده پکې پاتې دي نو هغه راته هم اسان دی د هغوی چې کومې غزلې ما انتخاب کړی وي نو ما د هر ملګري دوه غزلې راغستې دي که نه نو مونږ کمپوز کړی دی خو وسایل لا نه لرو نو چې وسایل پیدا شي نو دغه کتاب به چاپ کوم مواد دي راټول به کو لکه د ډېر ملګري داسې د اعظم صاحب ته وګوره د هغوی په قلار باندې خو د هغوی خپله شاعري وه یا د زیار صاحب دلې که نه کلیات یې وروسته بیا چاپ شو صاحب شاه صابر صاحب کلیات وروسته چاپ شو خو زمونږ خو لکه دا کم چې ګرځېدلی یم نو زه خو دغه ما کمپوز کړی دی خپله شاعري او بیا په قلاره باندې کوو او دغه ته چاپ کوو خو د خیره سره څه نه څه وشي که نه ځکه چې بیا په دې باندې اکثره د ما شعرونه لیکل چې غربت ورله پوره کړلې سیالۍ په کتابونو بچو مې ځان له واغېستې پولې په کتابونو ډېر خیر او نیستي چې راله نه پرېږدي بلې په کتابونو ورېږي به مې خامخا ګلې په کتابونو ډېر ښه دی او چې چېرته په عالم او په جاهل کې فرق نه وي الله دې هلته راولي سیلې په کتابونو ډېر ښه او عجیزه دې ولس ته د کتاب ضرورت نشته پرتې دي بل ها خاورې ځای په ځای په کتابونو ډېر ښه ډېر دغه کتابونو حوالې سره شعرونه زما چې ده که د ولس په کار را نه شي نو بچي خو به پې پولې والي که نه چې زاړه شي انشاءالله دغه کتاب به زه چاپ کوم د خیر دغه خو کمپوز دی تیار پروت دی د وصال مازدیګر او خپل کتاب د شاعري دا په قلار شي خو دغه ته وړم به کوم دغه چاپ کوم چې څه نه څه قصه راټوله کړم ستا ژوند داسې په منډه سره ډیوټۍ مصروفیاتي ستا ادبي وي که نه نو بل یار عجزه اوس په کتاب باندې خرچه هم ډېره زیاته راځي او بیا زموږ پښتانه एकदम PDF ته واړي او که نه PDF ته که نه ګیلمن وزیر کتاب راغی په سبا له باندې الله ګواه دی ځان وشو او زه په یو ګروپ کې اډ وم په هغې کې چا میسج وکړه چې ګیلمن وزیر کتاب PDF کې شته داسې چې چا راولېږه نو ما کتاب یې PDF ته اړولو بیا مې کس پسې میسج وکړه مې که ته منې وکړه نو په دې باندې زما نغرې روان دي لکه خلک یې اخلي که نه زه په ډیوټۍ یم نو ورور مې د کشر هغه نو چې 2 کتابه خرڅ شي په 2 کتابو کې ما 400-500 روپۍ دي نو په هغې دا لولوګان د ورځې ښه برابر کېږي نو مې دا PDF ته ما اړوې که تاسو حقیقت کې مطلب لوستونکي نو په 400 روپۍ یې حوالې ځکه چې دا د کاروان مومند کتاب بل ور چاپ شوی دی او نن سهار مې یو پوسټ کتو یو ملګري ته ویلي دی چې کاروان مومند دا کتاب سړیو خان که در سره PDF کې دا راته لږ راولېږه سوچ کوه نو لکه دا خو د کاروان مومند سره د شاعر ملګري سره زیاتې دي چې ته اوس په PDF اوس داسې وي چې یو ویب سایټ له ورکړي وي او دې ته بیا د هغې نه وګوري او د هغې نه څه انکم راځي او دغه شاعر له ورکړي نو ټیک دی که نه هغه شپېرونه کړي دي او دومره په بلاو کلونو باندې رغه دی او بیا هغه کتاب شاعري خو د میاشتو نه دی باندې خو کلونه تېرېږي 20 کاله چې د شاعري کې یو کتاب به چاپ او هغه دی بل ور دا بیا خلک میسج کې راته PDF کې لکه مطلب میسج کې راته راولېږه پیسې خو پرېږده هغه شوګیري به ته میسج کې لېږي شوګیري راته په میسج کې راولېږه هغه سیرمنګل صاحب څنګه وایي چې د سترګو رب کې سړی بوځي له وختونو شاته خدای د چې څه وي د دې ځینې تصویرونو شاته چې ستا د مخ کتاب لوستلو ته وزګار نه شوم خدای دې ما مړ کړي د نورو کتابونو شاته نو دا اینې دا بس لکه اوس دا د کتابونو په حواله باندې هغه نو په کار ده چې لکه
ملګری وګوري وی اخلي وی ګوري اول یې واخلي او وی وګوري چې په میسج کې دا ونه وایي چې شوګیرې راته په میسج کې راولېږه دا خبرې ټیک نه دي کنه آیفون کم دی دا آیفون هم راوړي نه خبرې دي خلکو ورته هلته ډالۍ کړي دي پروباسي نه پته ده ورته چې بیا رانه خلک اخلي ما له خو به چې چا لاس راکړه که نه موږ چې راشي بس دغه موبایل یې دا راواخلي چا به داسې لاس راکړه که نه نو ما به دا ګوتې وکتې دا ګوتې به یې ټولې سورې سورې وې نو اکثر به ما ته پیسو وایي چې دې ته خو زه نه شم لاس کولی ستا دا ګوتې چې څنګه دي که نه اکثر والله چې ما به خلکو ته وي دروغ به مې ورته وي ما ته کیمره کې په کمره کې راته کیمره لګېدلې ده او که ځان سره پروټ یا سره وړل زه به نه پټېږم خو چې ستا لیدلو درځمه خو بده خبره ده ما چې نه ما له چې په کوم پیسو راوړې په دې بس مطلب مور له خویندو وروڼو له څو لېږه به دا غټه خبره ده مړه هلته ژوند بلا ګران دی ډېر ګران دی یاره او دا خلک چې تللي د خپل بچي پرېښودي مور او پلار یې پرېښودي خویندې وروڼه غم ښادي او زه دا څنګه چې وایي که نه زه دغه په 2013 کې دوبۍ ته ملګرو سره تلیم که نه خدای تعالی یقین وکړه د وزیرستان یو هلک و که نه پهلوان چندکي و هغه چې زه ولیدلم اوس هم د هغه زما خبرې نه هېرېږي هغه داسې رغه راغی که نه او کلکه غاړه یې راکړله ما ته یې وي هېڅ را سره نشته دی خو یو دا مټ یې داسې کوي یو ډراپ وینه دله در کومه اورې او زما سره نور هېڅ نشته اورې او یاره ما د هغې سړي سترګو ته کتله د هغه نه هغه مینه نه ده دا خلک وایي ساسي او د هغه بهېدله سمه د هغه نه مینه ما ورته ویم بس ستا دا مینه نه ده دا زما دپاره ډېره ده ما ته وایي نه که نه زما به سود راشي چې ته زما نه ډراپ وینه واخلې زه به اکثر چې هوټل ته ملګرو بوتلم که نه چا بیخي زما به ډېر قدر وکړ روټۍ به را باندې وخوړه مطلب کله به راله کمرې ته راولېږله ما ته به هلته نورو ملګرو وي بیسه به ډیلینګ وکړو تا چې 100 روپۍ به راکړې نو مې دا کومه پوښتنه چې یو سړی ما روټۍ له غواړي زه به دې پیسې غواړم چې یو سړی ما روټۍ له غواړي زه به ورته وایم چې کوم 100 پیسې به راکړې دا مې کومه پوښتنه ده خیر دی که وتې دی د خیاله یم خیر دی که وتې د دا خیاله یم چې ته خوشحاله زه خوشحاله یم له ځان نه غټې چاته نه وایم چې بیا خپېمانه پې سبا ولخان ارمانه ډېر ښکلی او شاهکار صاحب وایي که نه چې پسانده به یې هم نوم د سندره کېښوده تمهید چې به یې کله د خبرې کېښوده دا کبر عجیزي وکړه عادت و د هغې چې ګل به یې اکثر د ځان نه لرې کېښوده ډېر ښه دا کبر عجیزي وکړه عادت و د هغې چې ګل به یې اکثر د ځان نه لرې کېښوده ډېر ښه دی او شاهکار صاحب بل دی کې داسې ارشد جان شاهکار دی ارشد جان شاهکار ډېر ښه شاعر ډېر ښه شاعر دی یار چې ازوی به یې پخوا کې ټول زما په شانتي وي د دې سپرلي ډومبې ګلاب به ستا په شانتي وي او غوټۍ مې د سپردو په وخت بلها زه لیدلې انداز یې خوب خو ستا د خندا په شانتي وي غوټۍ مې د سپردو په وخت بلها زه لیدلې انداز یې خوب خو ستا د خندا په شانتي وي جنت که هم زما د خوښې ماله راکوي نو یا خدای چې زما د پښتونخوا په شانتي ډېر ښه دی شاهکار صاحب ډېر او تر اوس اسلام آباد ته هم ځي مشاعرو له او کنو اسلام آباد ته کوټې ته راڼه چینار ته بل ورځ چا موټر مشاعرې له بوتله وایي زه هلیکاپټر به ما پسې راغلی هلیکاپټر وی هلیکاپټر ما ورته دا ولې ما ته وی چې زه به هلته یم که نه سارو سره به یم لکه زه خو دلته بازار کې خو نه یم هلته ځان له هغه ایچ جوړ کړی دی ورشي ورته غټه ډبه ورته غاګرا کې ایچ جوړ کړی دی که نه نه مړه ډېر ښه ځای جوړ کړی دی دلته کې رسټ هاوس هر څه وي لکه هر څه دي ورسره او پخلی مخلی ولې څوک کوي پخلی نه نه دوی د تیار راځي راځي که نه تیار ولې راځي نه مړه نه کوي هلکه یاره مونږ دومره رغه شو اوس مونږ ته څوک ټلیفون هم د دې نه د بده ورځ خدای نه راولي نه مو څوک ټلیفون اوچته یو نه راته څوک کال کوي تاسو چې د بهیرې میاشتې نه دي خاندلې دا دی نه خاندي ده چې واده کړی دی د نه خندا تلې ده هغه څوک هم بیا نشي خاندلی هغه بیا څوک هم نشي دا رنګوټ دی دا په رنګوټیا کې د په وړومبي ځلو خانده پاس رنګوټ یې خو نه دی
اورې ما سینه خرابه زه ډېر نشم خاندلی بس فکر تو ځان له دا خېټه په څادر تړه چې خاندې څادر مې سره ګرځي اوس دا پروګرام دی نو په دې وجه خېټه خو مې نه خوږېږي سینه مې خوږېږي سینه یادې نو خېټه ورته کلکه تړه دی دا کان به ځیم ښه دا خو دا دې لوکل ځګي دا نور مېلمانه بل ځای دي هغه چې دومره د مټې دا مټه د سیرغه د خدا مټه ده کنه نه دی خو دی خدای خو دی خو سواد ماته دا مټه ده کنه دا سواد مټه نه ده تاسو ځینې 15 منټه فاصله باندې ده لږ ښه موږ به دې ملکن ته زو لږ ښه یو څو منټ ورګه زما دا خبره واره موږ به دې ملکن ته زو دوی باغ کتو زو مټې ته زی دوی دغه پیدل راغلی تاسو هغه تور ګاډي د شیشې چې تور خلک چې پکې نخ کوي پولیس لاس هم نه درکوي السلام علیکم او تر څنګه خی ولې وزګار نه وېسو څنګه دا نمبر دې بند راځي تا چاته ویلو چې د بیزو د پار را ویډیو کا دلته هغه هلک راته ټلیفون وکړو ستا نمبر به یې چېرته په ورکړي وایي چې یاره دا بیزي دي او دې خرڅوي او 3 بیزي دي که نه نو هغه ویډیو مې وکتل نو هغه ماته وویل چې رورې د ده دا نمبر خو بند راځي دا ورته چا ګپ لګولی که نه نه ما ورته مې دا بیا هلکه ګپ لګولي خو مې یو شنګ یې تېر کړی و چې یو 3 بیزې ته خرڅوم او جمع دې پی به لږ کوي خو کوي به نو څه وکړې ته ورسره رابطه وکړه که نه ښه نو ستا دا نمبر پې وکنه دا اوس چې ما میلاوه خو دا مسلسل بند راتلو که نه نو ما ورته وویل چې نمبر وله ما میلاو که خو بند راځي ریټ ورته څه یاد کړم چې نغدې د لیسته بیا په ایزي پیسه در ولېږي دا بیزې به ورته په ایزي پیسه ولېږي دا بیزې به ورته ټي سي ایس کې کوي په ایزي پیسه به ورته ولېږي خدا په هغې کې دا نمبر و ټیک شوله او که نه هغه ما ته ووایي چې نمبر بند راځي که نه هلو او تره आवाज दे पखपखे शो तलुगड़े सिग्नल तशा हाँ सर संगल तक दे हाँ चरते हाँ चे कबल तशे कबल तर ब्यारा तके खा कंबल चे जा नताओ के ब्यारा तकाल के بالا کده د بیزو ورته څه ووایم صحیح خبر راته وکړه چې بیا ورته ووایم چې خرڅوي که نه خرڅوي تو ورګه आवाज دې کټ کېږي مړه